حضرت امام حسن بصری رحمه الله دا یو مشهور تاجر د توبې واقعا چې د څنګه د علم و طرف ته راغی. نو د به د ډیرو ملکو سره تجارت کاوی. یو ورځ په یو ملک کې د یو بادشاه فنکشن یو پروګرام یو نو د تیم دعوت ورکړي چې ته هم راځه. نو حضرت حسن بصری رحمه الله چې روانو په لارې یو قبر په دې قبر باندې یار ځوانان شاوخوا وګرځېدل را وګرځېدل. بیا انجونې ولې چې د هغو په لاس کې جواهرات و زر و زیور وله او بیا ښایسته انجونې وې هغه را وګرځېدې. بیا د سپین ږیرو ډله وله هغه په را وګرځېدله. نو دې ځوانانو و دې قبر ته ویله که چیرې دا مرګ په ځوانۍ شاته کېدلی سوی موږ به ټولو ځواني در تا قربان کړې وی او ته به یې بچاو کړی. هغه زر و زیور چې په لاس کې ول هغو به دغه اواز ورته کاوی چې ای شهزادې که چیرې په زر و زیور سره دا ستا مرګ شاته کېدلی سوی موږ به دا ټولو پر تا باندې هغه ښایسته نجونې چې پر ګرځېدې هغو به ورته ویل ای شهزادې که چیرې په حسن په جمال سره دا مرګ شاته کېدلی سوی نو موږ به خپل حسن او جمال پر تا قرباني کړی وي او دا مرګ مو ستاسې شاته کړی. هغه سپین ږیرو ټولۍ پر ګرځېده هغو به ورته ویل که چیرې د سپین ږیرتابه په سبب د سپین ږیرتابه په ذریعه دا مرګ شاته کېدلی سوی نو موږ به دا ستا مرګ شاته کړی لیکن دا مرګ نسي شاته کېدلی. نو امام حسن بصری رحمه الله چې دا ولیدله زړه یې یو جټکا وکړه چې دا مرګ یقیني دی. مرګ نه په پیسو نه په زر و زیوار نه په حسن جمال نه په طریقو ترتیب په یوه ذریعه هم نسي شاته کېدلی. نو چې رالی د دین و طرف د علم و طرف ته متوجه سو. اخر هغه و چې یو غټ تابعي جوړ سو یو غټ امام چې نن د دا اقوال د خبرې موږ نقل کوو. نو د دې دا مقصد نه دی چې تجارت بد کار دی یا تجارت کاروبار هر څه او دغه مرګ هم په یاد لرل پکار چې مار په یوه ذریعه هم نشي شاته کېدلی. نه څوک خپل الله جل جلاله فرمایي چې نه څوک یو ګړی شاته بیولی شي نه یو ګړی مخته راوستی. هغه زموږ تاسې پښتانه وایي د ګور شپه نه پر کور کېږي شپه دې پرځ و بیا به ځې ګور. نو ځکه ته د خپل تجارت کې دومره مه ډوبېږه چې ستاسې خپل آخرات او خپل مرګ هیر سي چې هر قدم اخې باید آخرت مخته وي او آخرت په نظر کې وي او مرګ دې مخته هیر.